ستا د هجر د سکروټو په انګار ځم، خپې مې سوي دي جانانه په قلار ځم. ستا درشلې له چې راشمه نو ښه یم، چې واپس ځم اکثر ترېنه بیمار ځم. السلام علیکم مینهوالو، توی صاحب دیره ده د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې ملګري بیا یو ځل راغونډ شوي دي او موږ سره ناستې کوي د استادانو استاد د چاربیت باچا او خاص کر زما او د طیب ترناوال صاحب ډېر نیازبین او محترم استاد شیر خطاب صاحب موږ له تشریف راوړلی دی. موږ یې ډېر مشکور یو او ډېره مننه کوو چې په دې سخته سختیا کې په دې منډو ترړو کې خپل قیمتي وخت نه څو لمحې ویستلې او موږ سره یې شریکې کړلې. نو موږ ورته دلته په راتلو باندې هرکلی وایو، ستړي مه شي ورته وایو. خطاب صاحب ستړی مه شي. خوشحاله اوسئ، الله پاک هم عزتمن که او د ډېر عمر خاوندان شي. ډېره مننه. کله چې شاعران راغونډ شي نو د هغوی ناستې چې کوي نو هغه په یو خاص غرض باندې یو خاص مقصد باندې او هغه مقصد غرض دا وي چې د هغوی کم د زړه اواز یې کم چې خلک ورته د معاشرې سترګې وایي نو هغوی چې په هغه سترګو څه لیدلي وي او څه یې کتلي وي د خپل قلم لاندې راوستي نو هغه معاشرې ته رسول غواړي. نو زمونږ د نننۍ ناستې هم په دغه غرض باندې دی چې مونږ خطاب صاحب مونږ سره ناست دی چې په چاربیت هم کمال کوي، غزل هم ډېر ښکلی لیکي. نو غواړو چې د خطاب صاحب نه څه پیغام یې څه دغه یې خول خو خطاب صاحب مونږ ته خپله لږه لنډه شان پېژندګلو کي. حاجي زما نوم شیر خطاب دی، خپل نوم مې شیر خطاب دی، تخلص مې خطاب دی. د دې ډیری شب قدر بازار سره جوخ یو کلی دی چې نوم یې مردانه دی، د مردانې کلي اوسېدونکی یم او بس خپل شاعرۍ سره خپل روزګار سره شوق کوم. خطاب صاحب روزګار خو مونږ ټول کوو خو د شاعري زمونږ ځان له یو فن دی او غواړو چې خپلو مینهوالو سره ستاسو د دې درنې ذخیرې نه څه شریک کړو. او بله خبره هم دا ده چې شیر خطاب صاحب له الله پاک ترنم یعنې که اواز هم ډېر ښکلی ورکړی دی نو موږ به ترې غوښتنه د داسې غزل هم کوو د ترنم هم دې کوو. شیر خطاب صاحب څه راته ډالۍ کوي؟ ولې نه وایي جانانه ولې مې چیړۍ څه مې ګناه کړې ده، جانانه ولې مې چیړۍ څه مې ګناه کړې ده، راته یو خیمه کومه ناروا کړې ده او د زړه مې ماخله هزارونه درته سوال کومه، هېڅ خبر نه یم چې کوم ځای مې خطا کړې ده. مننه جي. زه خو د ستا په تهمتونو باندې رنګ یم اشنا، زه خو د ستا په تهمتونو باندې رنګ یم اشنا، جړېږم ځکه چې مې تا سره وفا کړې ده. مننه جي. او په ځان قایل یم یاره زه درته سوګند کوم، هر یو خبره مې د ستا حق کې صفا کړې ده. مننه جي. په ځان قایل یم یاره زه درته سوګند کوم، هر یو خبره مې د ستا حق کې صفا کړې ده. او خطاب هغه څوک به وي زما په شانتې پاگل، خطاب هغه څوک به وي زما په شانتې پاگل، د عشق بازار کې چې د مینې یې سودا کړې ده. مننه جي. او تاسو خوږجان صاحب د چاربیت دغه وکړو نو بس چاربیت خلقه د مینې نه توبه وباسي، ملګرو زه ګرځمه پیار لټوم، چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه، ورپسې ګرځم داسې یار لټوم. خلقه د مینې نه توبه وباسي، ملګرو زه ګرځمه پیار لټوم، چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه، ورپسې ګرځم داسې یار لټوم. یلزار دنیا مې وکته دلبر پسې، په لاس را نغلو یو د مینې اشنا، د سترګو لاړه مې نظر پسې، په لاس را نغلو یو د مینې اشنا، زار نو تیر شو په ما دغسې ډېر کلونه، چې د زخمی زړګي قرار لټوم، چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه،
ورپسې ګرځم داسې یار لټوم خلق د مینې نه توبه وباسي ملګرو زه ګرځم پیار لټوم چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه ورپسې ګرځم داسې یار لټوم خلق خو وایي چې پیار نشته دی شو په هر ځای کې غداري غداري بیا داسې هم وایي یار نشته دی شو په هر ځای کې غداري غداري نو د ځان د پاره ګورم ټول ګلونه پکې ګل ګورم ګلزار لټوم چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه ورپسې ګرځم داسې یار لټوم یله زار نو څوک وي خوشحاله خپلې شونه کوي وخی چکر هر مازدیګر ملګرو څوک د نیستۍ نه پر یادونه کوي وی الټه شوي په بستر ملګرو زار 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 نو زه خو په سوچ کې یم کوم سوچونه چې ورک شوي خپل نګار لټوم چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه ورپسې ګرځم داسې یار لټوم یله زار هغه سرنامه به نه وي خیر نو زه شر خطاب جړېږم پسې د هجران اور باندې سوځېږم زه ملګرو شپه ورځې کړېږم پسې د هجران اور باندې سوځېږم زه نو هله ورک بشي زما سوچونه چې ورله لاړ شم یوه لار لټوم چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه ورپسې ګرځم داسې یار لټوم یې خلق د مینې نه توبه وباسي ملګرو زه ګرځم پیار لټوم چې مې پرې جوړ شي د زړګي زخمونه ورپسې ګرځم داسې یار لټوم ډېره ډېره مننه خوږجان صاحب الله هم خوشحاله واه واه شعر خطاب صاحب ډېر ښکلی ډېر زړه پورې او ډېر ښکلی ترنم زړه ته کوزېدونکی ترنم زړه م ډېر غواړي شعر خطاب صاحب چې ډېر څه درنه واورو خو وخت کمی دی ملګرتیا نه کوي او موږ سره دلته زموږ بل یو ملګری ممتاز خان ممتاز صاحب ناست دی او هغوی میلمه دي د شب قدر نه شعر خطاب صاحب سره تشریف راوړلی دی نو غواړو چې د هغوی نه م لږ شان څه واورو یو کلام نیم د هغوی نه م ریکارډ کو واورو د سکرین په سترګې تاسو ته هم ښایو چې دا زموږ ممتاز صاحب دی ډېر ښکلې شاعري کوي تاسو اوس پخپله واورئ ممتاز صاحب زما د خاموشۍ او احترام یوړه په مخه زما د خاموشۍ او احترام یوړه په مخه او د ټولو مرخواري مې یو الزام یوړه په مخه او دا برخه خو د ډېرو وقارونه ځان خبر کړه دا برخه خو د ډېرو وقارونه ځان خبر کړه او تا څنګه ټوله کور ته له خپل قام یوړه په مخه جی دا یو غزل دی که خوله ګنډمه نو خپل ځان مې وجني که خوله ګنډمه نو خپل ځان مې وجني او که خوله راسپړم نو جهان مې وجني مهرباني او ما چې د زړه کور وساتلی چاله ما چې د زړه کور وساتلی چاله علمه نن هغه انسان مې وجني او مهرباني جي او نه پوره کېږي نه مې یاد نه وځي نه پوره کېږي نه مې یاد نه وځي او خدای ګو چې داسې یو ارمان مې وجني او هره کوټه چې مې بېواره ساسي هره کوټه چې مې بېواره ساسي جړۍ د ژمي د باران مې وجني هره کوټه چې مې بېواره ساسي جړۍ د ژمي د باران مې وجني او په میکدو کې مې په سر ګرځوي په میکدو کې مې په سر ګرځوي او ناس تلاوت ته په قرآن مې وجني مهرباني جي ډېر مهرباني او مالا افسوس راځي په دې ممتازه مالا افسوس راځي په دې ممتازه چې د رقیب خوا کې جانان مې وجني ډېر ډېر مننه جي خوږجان صاحب مننه جي انشاءالله ملګرو دغسې وخت په وخت په زمونږ خپل درانه خواږه عزتمند میلمانه تاسو ته مخاطب کوو او د هغوی نه به تاسو ته اشعار اورو زمونږ کار دغه دی چې موږ تاسو ته خپل اشعار واورو په هغې ته خپل پیغامونه در ورسو نو د شعر خطاب صاحب هم ډېره مننه کوم د ممتاز صاحب ډېره مننه کوم خوا کې راسه طیب ترناوال صاحب ناست دی د هغوی دیره کې ناست یو او تاج ولی بیکس صاحب چې مسافرۍ له په نږدو ورځو کې روان دی نو د هغوی مننه کوو چې موږ له وخت راکړو او انشاءالله که وخت بیا به میلو شو فلحال دنه اجازت غواړم د الله په امان